المونیم د نړۍ له مهمو فلزاتو څخه دی چې په ودانیزو چارو، صنعتي تولیداتو او برېښنایي وسایلو کې پراخ استعمال لري. په کابل کې هم د المونیم فابریکې فعالیت لري چې د هیواد په اقتصادي وده، کاري فرصتونو او د داخلي تولیداتو په پراختیا کې مهم رول لوبوي. دا په کابل ښار کې د سرکینو سیمې په صنعتي پارکونو کې هغه فابریکه ده چې له 18 کلونو راهیسې د المونیم د تولیداتو په برخه کې فعالیت ترسره کوي. د جاوید وزیری د المونیم تولیدي فابریکه ده چې په 2008 کال کې تولید شروع کړی ده. تقریبا تر اوسه پورې 18 کاله کېږي چې تولید په وطن کې خپل د المونیم تولید کوو. دغه فابریکې تقریبا 300 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په وینا یې د میاشتې له 100 ټنو څخه تر 110 ټنو پورې تولیدات ترسره کوي. سره تقریبا په تعداد 280 تر 300 کارمندان دلته کار سره کوي او زموږ د یوې ورځې تولید ظرفیت دی د 3 نه تر 4 ټنو پورې دی. نو تقریبا په میاشت کې د 100 نه تر 110 ټنو پورې موږ کولی شو دومره مال تولید کړلی شو. المونیم د کم وزن، مقاومت، زنګ نه وهلو او یو شمېر نورو ښېګڼو په درلودلو سره د خلکو د خوښې وړ فلز دی چې ګټه ترې پورته کوي. د المونیم ښه والی دا ده چې سپک دي او زنګ یې نه وهي، بل پړسېږي نه او دا ښه والی دی او په مارکیټونو کې خلک ډېر خوښوي د دغه د خطره چې ریسایکل کېږي بیا دغه استعمالیږي واپس ذوب کېږي او بیا تولیدېږي، دغه تولید بیا منځ راځي. د فابریکې د مسؤلینو په وینا له هیوادنیو المونیمو څخه په استفادې د هیواد 40 ولایتونو ته خپل تولیدات رسوي او پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات پیل کړي. مونږ ټول خام مواد شکر الحمدلله په وطن کې پیدا کیږي او مونږ بیرته په دغه خام مواد چې کله تولید کو پروسه ټوله خلاصه شي مونږ ټول 40 ولایتو ته مواد ورکوو او انشاءالله پلان هم ده چې په آینده کې دغه مواد خارج ته ولیږو. په دې باندې هم کار روان دی. یاده فابریکه د خلکو د تقاضا مطابق او د هغوی د ضرورت په نظر کې نیولو سره تولیدات ترسره کوي او تر خپلو مشتریانو یې رسوي. موږ دلته په 4 شکله تولیدات لرو، لکه د دوبۍ په شکل، پاکستانی شکل، ایرانی شکل او ترکی شکل. په هغې کې بیا متفاوت دی، مطلب د ضخامت چې 3 میلي وي، 2 میلي وي، 1.2 شته پکې. په دغه کې مثال سلایډینګ کړکۍ دي، دروازې دي، اتومات دروازې دي، نما ده، اوپن مواد دي. نو موږ مختلف مواد دلته لرو چې شکر الحمدلله اوس لکه خلکو تقاضا چې کومه ده هغه ټوله موږ کولی شو ورته پوره کړو. د فابریکې مسؤلین له اسلامي امارت څخه رضامندي څرګندوي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزې د پخوا په پرتله تر ډیره حل کړي دي. موږ د امارات اسلامي نه ډېر خوشحال یو چې موږ سره موږ ډېر د بارک زیات مشکلات ډېر زیات وو، بس 2 ساعته 3 ساعته به بارک وو، بیا به بارک نه وو. اوس الحمدلله د موږ ته 12 ساعته اله 14 ساعته موږ ته بارک راکړی ده. همدارنګه دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه هیله کوي پر هغو بهرنیو تولیداتو چې هیواد ته راواردیږي تعرفه لوړه کړي ترڅو خلک له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي. د امارت اسلامي مسؤلین نه مې خواهش دا ده چې کوم چې د خپل وطن کې کوم جنس تولیدیږي او د خارج نه هغه نور وطن ته راصادر نه سي، په یغ باندې تعرفه زیاته سي چې د موږ خپل وطنوال د خپل وطن د تولید نه استفاده وکړي. په کابل کې نه یوازې د المونیمو فابریکې فعالې دي بلکې د فولادو او وسپنې تولیدي فابریکې هم شته چې د ودانیزو او صنعتي سکتورونو اړتیاوې پوره کوي. ضیاءالله هیلمن، پولیس راډیو، کابل.